السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، یوه داسې وظیفه نن له تاسو سره شریکه کوم چې انشاءالله په زندگی کې به دې بدلون راولي، په زندگی کې به دې کامیابی راولي، په زندگی کې به دې خوشحالي راولي. د قسمت د بدلیدلو، د نصیب د بدلیدلو لپاره نن دغه یوه وظیفه وکئ، د دې یوې وظیفې عمل وکئ. انشاءالله په ژوند کې به دې بدلون راسي، په زندگی کې به دې انقلاب راسي. او دوستانو، دا وظیفه د خاص او خاص د بندش لپاره، یعنی د داسې بندش که د انسان کاروبار بند وي، تاثیر ور باندې سوی وي، که د انسان رزق کم وي، فقر، مسکنت، غریبي زیاته وي، دا بندش سره مخ یې. یا مثلا یو انسان د نکاح له بندش سره مخ ده، ډیر کوششونه تکلیفونه یې کړی دي، هر ځای سي نکاح لپاره مرکه استوي، له هغه طرف څخه ریجکټ کیږي او هغه دا ورته وایي چې مثلا دلته مونږ دا نکاح یا رشته نه کول غواړو. د دې بندش د ختمیدلو لپاره نهایت آسان او مجرب عمل دوستانو له تاسو سره شریک کوم. یا د انسان د اولاد د بندش لپاره د یو انسان اولاد نه کیږي، که نارینه وي زنانه نه وي، یا زنانه وي نارینه اولاد نه وي. یا د انسان پر کاروبار باندې تاثیر لیدلی وي، هر کار ته چې مخه کي، په هغه کار کې له نقصان سره مخ وي، په هغه کار کې له تاوانو سره، په هغه کار کې مخ ته نه ځي، پر شا باندې راځي، رکاوټونه وي. د دې د ختمیدلو لپاره دوستانو چې دا یوه وظیفه وکړئ، انشاءالله په فضل د الله سره الله تعالی به دا ټولې لارې درته اسانه کړي. الله تعالی به دا ټول مشکلات، بندشونه له مابین څخه ختم کړي. دا رکاوټونه، فاصلې به الله تعالی له مابین څخه ختم کړي. یا بل داسې بندش چې انسان ته له مختلفو طریقو څخه راځي، هغه که داسې بندش وي د انسان پر کاروبار، پر زندگی باندې تاثیر کړی وي، یا که د انسان پر صحت باندې. اکثره وخت انسان ته بې ځایه غصه، بې ځایه ټینشن، بې ځایه جنجالونه، بې ځایه تکالیف رامخته کیږي. که انسان دغه بندش د انسان پر صحت باندې وي، دماغي توازن وي، یا دماغ کمزوری وي، یا خشک ورځي بې ځایه، یو انسان له بدن څخه ناجوړیانې نه وځي، بیماریانې نه وځي. د دغو ټولو لپاره دوستانو یو نهایت اسانه عمل ده. یا یو انسان ټول عمر پر خپله کورنۍ باندې بدګمانه وي، یا انسان په بل چاته په بد نظر باندې اکثره وخت ګوري، او یا انسان د زړه مریض وي، یا انسان د دماغ مریض وي، یا انسان په نارواو کې مبتلا وي، اخته وي، د دغو د ختمولو لپاره دا یو مجرب عمل ده. یا یو انسان غواړي که نارینه وي که زنانه چې زما نکاح هلته وسي، زما رشته هلته وسي، چیرته چې زما خوښه وي، چیرته چې زما ته پسند وي. خو د هغه په مابینځ کې بعضې وخت داسې رکاوټونه مابینځته کیږي. د دې رکاوټو د ختمولو لپاره دا یوه وظیفه ده. یا یو انسان مثلا بل کس له ده سره حسد کوي په کاروبار کې، یا د محبت له لارې د له یو چا سره محبت د هغه په مابینځ کې حسد کوي، کوشش کوي چې د تر مابینځ بې اتفاقي رامخته کړي، جګړې را مابینځ ته کړي، یا کوروالا سره، خاوند سره په مابینځ کې جګړې وي، یا کوم ځای ته رشته واستوي هغه یې رشته نه مني، یا په مابینځ کې یو داسې انسان واقع وي چې هغه انسان د دې په مابینځ کې خنډونه، فاصلې، رکاوټونه رامخته کوي. د دې د ختمولو لپاره دا یو مجرب عمل له تاسو سره شریک کوم. یا یو انسان د مثلا اولاد یا کوروالا یا ښځه زنانه ده، خاوند یا اولاد یا بل داسې مثلا هغه اولاد وي، هغه په ناجایزه تعلقاتو، په ناروا باندې اخته وي، د هغه د منځته مثلا له هغه څخه د رامنع کېدلو لپاره هم دا یو مجرب عمل ده. هغه که په نشو باندې وي، هغه که په غلط مجلسو بانډارو باندې اخته وي، دا یوه وظیفه دي انشاءالله وکړي. بیا به انشاءالله د دې کمالات خپله وګوري، د دې ریزلټ په خپله ورته راوځي چې دا وظیفه د انسان په زندگی کې څومره بدلون راولي، څومره پر تاثیرناکه وظیفه ده.
هغه وظیفه دوستانو د سره شریکه کوم وظیفه ده ولا حول ولا قوه الا بالله. د دنیا د زړه د سکون پر هر ځای سی وګرځيږي، په هیڅ شي کې د زړه سکون نشته بلکې په اذکارو او د ټینشن د پریشانیو د ختمولو لپاره هم دا مجرب عمل ده. د دنیا پیسې ټول راټول کې د انسان پریشانی نسی ختمولای بلکې دغه توري به ان شاء الله ختموي. دوستانو د وظیفې عمل د سره شریک کوم کې د هر څه لپاره کوي دا کم سه مال تاسو سره شریک کو خو په خپل دماغ هغه په خپل ذهن کې راوګرځوي. دغه وظیفه تقریبا په ورځ کې 200 واره وایس پر ځان باندې جف کوي او دعا کوي. مثلا دا داسې وظیفه ده نه غواړي چې تاسو به خامخا او د ورته کوي، نه غواړي چې تاسو به خامخا د لمانځنه بعد کوي کې هر وخت کوي ناس ولاړ روان پر وخت کې کولای شي. بس پر ځان سیمه جوف کړله ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره تاسو له بدن تاسو له دماغ تاسو مثلا له صحت څخه یو خو نه جوړیانی ټولي وزي بل پریشانی ټینشنونه ناکامي سي دي هغه ټول څخه تاسو الله تعالی را باسي او له کامیابی سره مخ کوي. نو دغه وظیفه و دوستانو ان شاء الله هر ورځ یې کوي، کله کور وځي کې منځ بعد کوي، مثلا که دکانداري ته ځي که هر وخت ځي هغه خپل کم حاجت مې وو هغه کم بندش سی هغه په زړه کې را وګرځوي په خپل دماغ کې لغه نه بعد دا وظیفه وکړي پر ځان باندې جوف کوي دعا وکړي ان شاء الله الله تعالی به در نصیب کې بندش به الله تعالی ختم. خدا دې وکړي دوستانو دا وظیفه تاسو خو کسوي پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.